یو ځل یې واورئ او د نورو مسلمانانو ورونو سره هم ضرور شریک کړئ. آیا د شهوت په مینه اخته یې؟ آیا نیکي کول درته سخت دي؟ آیا د غم او د زړه تنګوالي احساس کوئ؟ آیا په حق ثابت نشئ پاتې کېدلی؟ د څلورو د ستونزو د حل لاره. د دې نه مخکې زموږ یوټیوب چینل سراج محمد ننګرهاری در سره هم سبسکرایب کړئ. نو راځئ ویډیو شروع کوو. اول کله چې د شهوت په مینه اخته شوئ نو د خپلو لمنځونو په اړه فکر وکړئ. دلیل الله تعالی د قرآن کریم د سورت مریم په 1 نمبر آیات کې فرمایلی. ترجمه: هغوی نه وروسته نور خلک راغلل چې لمنځونه یې پرېښودل او د شهوتونو پیروي یې وکړه. دویم: کله چې نیکي کول درته سخت او د بدبختۍ احساس پیدا شو نو مور سره د خپلو کړنو او رویې کتنه وکړه. دلیل الله تعالی د قرآن کریم د سورت مریم په 22 نمبر آیات کې فرمایي: او د خپل مور په حق ادا کوونکې یې وګرځولم او زه یې سرغړونکی او بدبخته نه یم ګرځولی. نمبر 3: کله چې د غم او د زړه تنګوالي احساس وکړې نو الله تعالی ذکر ډیر کوه او له قرآن کریم سره رابطې په اړه فکر وکړه. دلیل الله تعالی د قرآن کریم د سورت طه په 140 نمبر آیات کې فرمایي. ترجمه: او څوک چې زما له ذکر قرآن کریم څخه مخ واړوي د هغه لپاره په دنیا کې تنګ ژوند وي او په قیامت په ورځ به موږ هغه ړوند راپاڅوو. څلورم: کله چې چاپیرې وګورې چې په حق نشم پاتې کېدی نو د علماو او دیني لارښوونو نصیحتونو په اړه د خپل بې پروایۍ فکر وکړه. دلیل الله تعالی د قرآن کریم په سورت الناس په 65 نمبر آیات کې فرمایلی. ترجمه: په داسې حال کې چې کوم نصیحت په دغو د هغو ته کېږي که پرې هغوی عمل کړی وي نو دوی به ورته ډېر ښه والی او د زیاتې جاډینې موجب وایي. ګرانو ورونو او خویندو، د قرآن کریم د الله تعالی ستر نعمت دی چې پر موږ یې پرزو کړی. راځئ چې د دې ستر نعمت شکر ادا کړو او په مینه یې ولولو، ځان پرې پوه کړو، عمل پرې وکړو او په ښه ډول یې ساتنه وکړو. د ثواب په نیت یې نور ملګرو سره هم شریک کړئ. مننه، والسلام.